سلامونه هیوادوالو. پرون ما یو تر ټولو بد خبر ولوسته، هغه دا و چې د افغانستان د تجارت خونه یا د افغانستان د تجارت د خونې رئیس خانجان غواړي له پاکستان سره ټوله سوداګریزه راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو وکړي. د دې مثبت او منفي تاثیرات په موږ او پاکستان باندې څه دي؟ خو مخکې له دې چې دې ډیټیل ته راسم یا د په ټول موضوع باندې خبرې وکړو، راځم زه د دغه طالبانو یا د خانجان چې د تجارت د خونې رئیس ته هغه ته باید یو خبره واضح کړو چې زه 4 کاله مخکې افغانستان ته تللی یم او دغه د 100 افغانیو نوټ ما له ځان سره راوړی ده او تل مې په بکسه کې ایښی د جب بکسه کې، او دا را سره همیشه یو همیشه ځان راته نړۍ تر ټولو سرمایه‌داره انسان ښکاري. یوازې د دغه له وجې نه دا 100 افغانۍ زمونږ او ستاسو ملي هویت ده، دا زمونږ او ستاسو حیثیت ده په نړیوال بازار کې، په نړیوال بانک کې زمونږ او ستاسو وزن ده، دا په نړیوال بازار کې دا زمونږ او ستاسو ابرو هر سم دغه افغانۍ دي. که دا پیسې بره او ارزښت ولري موږ او تاسې بره یو او ارزښت لرو، که دا پیسې ټیټ او بې ارزښته اوسي موږ او تاسې ټیټ او بې ارزښته یو. نو راځم اوس د پاکستان او د افغانستان خبرې ته چې دغه تجارت چې دوی په کالدارو باندې کوي د دوی تر شا اصلي خبرې څه دي، پاکستان ولې داسې غواړي او افغانان ولې دا ورسره مني. اول خو کله چې طالبان راغلل د افغانستان 100 میلیارده پیسې په امریکا کې کنګل دي، دا چې ټول نړۍ د هیوادونو پیسې په امریکا کې سته د هلته ایښي دي، خو کله هم چې کومه خبر کیږي نو امریکا کولی شي بعضې کارونه وکړي او دا کارونه په خپل سر دي، دا ورته نړیوال اجازه نه ورکوي. خو طالبان دوی نړۍ ته معرفي کړي چې تروریزم سیستم ده او ویلي چې تر څو د افغانستان حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي منلی هغه پیسې به هلته کنګل یعنې بندې به پاتې افغانستان ته نسي راتللی. نو طالبان اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، داسې د پاکستان د ISI مصر کابل ته راغلی و او سر په خود هر څه کول، په هر صورت د طالبانو ته معلومه ده هغه موضوع بیله ده. راځم د دې تجارت په برخه کې، د تجارت په برخه کې دغه پیسې راکړه ورکړه په ډالرو باندې و مخکې او په ډالرو به کېدله. اوس پاکستان ویلي چې موږ غواړو چې دغه تجارت چې د افغانستان پیسې په امریکا کې کنګل دي په کالدارو باندې وسي، ځکه د کالدارې ارزښت ټیټ ده. یوه پیسه چې څومره په نړیوال شهرت یا په نړیوالو بازارونو کې چلیږي ډیره کاریږي، هغومره د هغه پیسې ارزښت بره ځي. یوه پیسه چې څومره نوره دنیا قدر ولري هغومره یې ارزښت بره ځي. د منګه اقتصادي بودیجه یا اقتصاد یا د پیسې ارزښت په نړیوال بانک کې له پاکستان نه بره و. دا چې اوس طالبان راغلل او دوی به دا راکړه ورکړه پاکستانیو کالدارو باندې شروع کړي، نو د افغانۍ ارزښت به ډېر په تیزۍ سره راوغورځېږي. کله چې دغه ارزښت راوغورځېده په نړیواله کچه زموږ او ستاسو د پاسپورت، د حیثیت، د هیواد، د ملت، د ژبې، د هر څه حیثیت ورسره غورځېږي. ځکه نړیوال دا فکر کوي کله چې دی خپلې پیسې ته ارزښت نشي ورکولی، خپل ځان ته ارزښت نشي ورکولی، د بل چا پیسه کاروي، بل چا ته ضرورت لري، نو د دې سړي به ارزښت شي. نو هر څه نن سبا په دغه انټرنیټي نړۍ کې په پیسه باندې روان دي، خبرې په پیسې کېږي، په پیسو اخیستل کېږي، په پیسو پلورل کېږي. نو هر څه ارزښت د پیسې ده او پیسه چې څومره بره وي هغومره ته بره وي، پیسه چې څومره ښکته وي هغومره ته ښکته وي. دا چې څوک د انسانیت او مسلمانیت او دا او هغه دعوې کوي په دې نړۍ کې دا ټولې اوس نن سبا دروغ دي. نه انسانیت پاتې چا کې، نه مسلمانیت پاتې، نه همدردي پاتې، نه زړه سوندي پاتې، هېڅ هم پاتې نه دي. هر څه په پیسې ښکته او بره کېږي. ولا ورور دی ورور ده چې پیسې کې در سره ګډ وډ څه ولا که د کیسه کې هم سي. دغه اروپا کې مهاجر استی کور تاسې یو څه وخت پیسې ونه لېږئ ولا که هم څوک پوښتنه وکړي، که پوښتنه هم وکړئ کنځلې به درته وکړي. یعنې هر څه په پیسو باندې ښکته او بر روان دي. له خپلو کورونو نه حساب کوي همدغسې ټوله نړۍ په همدغه یو سیستم روانه ده. اوس پاکستان غواړي خپل دغه اقتصادي بحران چې دوی په نړیوال بازار کې لري یا نړۍ کې څومره قرضداره دی، نړیوالو بانکونو نه یا چین نه یا نورو هیوادونو نه چې دی څومره قرضداره، هر پاکستانی څومره قرضداره ده، د هغې تف له افغانستان او افغانان نه وباسي، خپلې پیسې دغلته ارزښت ورکوي، خپل هغه پلاستیکي ګولیشالي او هغه پلاستیکي تمانچې به هم په موږ باندې په کالدارو خرڅوي. که موږ سره افغانۍ یا ډالري هغه به موږ اول کالدارې کوو، هغې کې به پاکستان ته ګټه ورکوو، پاکستانۍ کالدارې به ترې جوړو، بیا به کالدارو ته موږ دومره ارزښت ورکوو له هغې نه به پرې سودا اخلو. افغانۍ او ډالرو باندې نه کېږي، ځکه زموږ ډالر په امریکا کې کنګل او افغانۍ خو اوس هسې هم طالبان راغلي څوک ورته په ښه سترګه باندې نه ګوري. خو
همدغه افغانۍ دي چې په نړیوال بازار کې موږ او تاسو ته هویت راکوي، همدغه افغانۍ دي چې په نړیوال بازار کې په نړیوالو کې موږ ته شهرت راکوي، همدغه افغانۍ دي چې موږ ته عزت راکوي، همدغه به زموږ عزت ساتي. که چېرته دا بری د موږ عزت به بری، که دا ښکتی زموږ عزت به ښکتی، که په سر کېدو عزت به هم په سر، که په خو لاندې کو عزت به هم په خو لاندې. نو خپل پیسې ته عزت ورکوي، کورنۍ دوستان هر څوک چې په افغانستان کې لري ورته ووایي چې همدغه زموږ ملي هویت ده، همدغه زموږ پیسې دي او همدغه زموږ بیرغ. خبره مې لا یاد ونوځي، طالبان که سپین بیرغ راوړي، که تور راوړي، که سور راوړي، که شین راوړي، هر رقم بیرغ چې راوړي د هغې موږ کیسه کې نه یو، هغه مذهبي او ګوندي بیرغ ده، خو د افغانستان دا ملي بیرغ ده، ملي بیرغ به او ملي بیرغ به پاتې کیږي. نو دغه بیرغ او له دغو افغانیو نه ساتنه وکوئ، حفاظت یې وکوئ، په ویاړ په جګړه هم وکوئ، که هغه سوله راځي که نه راځي. ډېرو کسانو ما ته دا خبره باندې فیسبوک کې لږ بحث کړی او لیکلي وو چې اوس افغانستان کې لږ امن راغلی او جګړې ته لاره ما واروه یا بل څه محسوسوي خلکو سره بحث هم پرې وکړه لایف کې چې دا جګړې ته لاره وارول د اوس دې کیسه کې مه کېږه. نه نه نه، دا خبرې دومره مهمې دي چې مه کوئ پښتنه. وایي اول د سر د خطا جمله د خطا سره کم ده، که دوی دغه اول کار وکړو چې پاکستاني کالدار یې په موږ باندې مسلط کړله، نو سبا به د پاکستان بیرغ هم په موږ مسلط کړي. د پاکستان د اقتصاد وزیر ویلي زه کولی شم د افغانستان د تجارت خونه او د افغانستان بانکي سیستم ټول په خپل کنټرول کې واخلو او موږ ورسره مرسته وکړو. مرسته نه، هغوی غواړي د افغانستان په اقتصاد باندې ټول کنټرول هغوی ولري. د حقاني ډله خاص هم په کابل کې اوس مسلطه ده او په کابل باندې خاص هم په ټول وزارتو کنټرول لري، په اقتصاد باندې هم ټول کنټرول لري. خلک داسې کي چې دغسې پاسې ډوډۍ نیولي او خلک لاندې ورته همدغسې ګوري، خلک مړه کي لولګې نه، خو ډوډۍ ورته ښکاري ورکوي. نو خلک دغسې کوي، دغه بحران نه د وتلو لپاره غږ پورته کوي. زه د طالب مخالف یم په دې کارو کې، طرفدار یم نه وم چې راغلی، خو په هر صورت اوس راغی. ولې دې کارو کې زه دومره سرسخته مخالف یم چې دا خبره که د یو چا په مرګ، حتی زما په مرګ هم تمامیږي، سبا که افغانستان ته هم ځم په دار هم زړور کېږم، ما ته فرق نه کوي. خو ولې دغه د موږ او تاسې ملي هویتونه دي، دا باید وساتل سي. جګړه روانه دغه 50 یا 100 کاله کېږي جګړه روانه ده، دومره مړه سول کم مشکل نه دی پېښ شوي، 100 دې پې نور هم مړه شي، کیسه کې مه کېږئ، موږ په مرګ نه کمیږو. خو ولې په غلامۍ، په بېغیرتۍ، بل چا ته محتاجۍ او بېعزتۍ باندې موږ او تاسې ډېر زر ورکېږو، نسلونه ورکېږي. نو مه پرېږدئ چې خپل نسلونه، خپل عزتونه او خپلې میندې خویندې هم سرتوري شي، خپل عزت هم پایمال شي. ډېره زیاته مننه، په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ او زموږ د یوټیوب چینل له ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ او تاسو یې هم فالو کړئ. ډېره زیاته مننه.